د اشرف غني لخوا د پیسو وړلو په اړه تازه بیا کوم خبر خپور شو؟ دا چې تازه څه شوي دي ویډیو تر اخره وګورئ او سوله افغان یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د پخواني ولسمشر له لوري د پیسو د لیږد په تړاو د سیګار راپور راتلونکي میاشت خپریږي. د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار ویلي دي چې دوی د پخواني ولسمشر له لوري د پیسو د لیږد په تړاو پلټنې کړې دي او د دې ادعا د روښانه کولو لپاره یې له ګڼو افغان چارواکو سره خبرې هم کړې دي. د سیګار مشر جان سپوکو وایي دا راپور راتلونکي میاشت د امریکا کانګرس ته لیږل کیږي او تر هغې د مخه دې د پایلو په اړه هیڅ هم نشي ویلی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې پخوانی نظام سقوط شو نو یو شمېر بهرنیو رسنیو راپور ورکړ چې پخواني ولسمشر اشرف غني له ځان سره شاوخوا 1.9 میلیونه ډالر لیږدولي دي. هغه ادعا چې پخواني ولسمشر رد کړې ده وایي چې په دې تړاو هر ډول پلټنو ته تیار دی. سیګار وایي د دغه ادعا هر اړخیزه پلټنه یې کړې ده او پایلې به یې راتلونکي میاشت له رسنیو او کانګرس سره شریکې شي. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. د نورو او تازه خبرونو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ او نظر مو په دې اړه په کومنټ کې لیکلی شئ. موږ ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.